عبدالرحمن بابا چې پښتانه د رحمان بابا په نوم باندې پیژني. نن د پښتنو په جومات کې په منبر باندې هم د رحمان بابا شعر ویلی شي، په حجره کې هم ویلی شي، رباب منګي سره د موسیقۍ په محفل کې هم ویلی شي. د دغه لوی شاعر مزار تیره موده کې توندلارو په بمونو الوزولی. نن چې مونږ په کم ځای باندې ولاړ یو، دا لاره د رحمان بابا مزار تلې هزارخانۍ سیمه ده. ورځو او ګورو چې دغه چاودنو نه پس د رحمان بابا مزار کله بیا جوړ شوی دی. ګورو چې هلته ظاهرین ځي که نه ځي. نو راځئ تاسو ورولو د رحمان بابا مزار ته. ګرانو مینوالو، راورسېدو د رحمان بابا مزار ته. دا د رحمان بابا د مزار احاطه ده. کله چې مونږ راننوځو د رحمان بابا مزار ته د دې ګیټ نه رادننه کېږو، مونږ وینو چې زمونږ په ګس لاس باندې یوه لایبرري ده د عبدالرحمن بابا پبلک لایبرري په نوم باندې. ورننوځو دغه لایبرري ته. دا لایبرري هم درته د دننه ښایو او د دې د وضعیت په حواله د دې د لایبررین سره خبرې کوو. دا لایبرري خو د رحمان بابا په نوم د هغوی دیوان خو دې کې شامل دي. خو دې کې د مدرسو د کتابونو نواله سیاحي ستو نواله د ګورنمنټ انجینیرینګ د لا ډپارټمنټ د هر قسم کتابونه دي، جنرال بکس، هر قسم سټډي خلک کوي او دینی طالبان هم راځي، انګلیش سټوډنټس هم راځي، کالجونو والا هم راځي، پروفیسرز هم راځي، تیسیز هم لیکي، لا والا هم راځي، هر قسم خلک دلته راځي. کتونکو دا لوی حال چې درته ښکاري دا د بابا په مزار د مشاعرو د پاره جوړ شو. خو له بده مرغه کله چې دلته دغه د ترهګرۍ پیښه وشوله، د بابا مزار په بمونو والوزول شو، نو د هغې نه پس بیا یو ځل نیم خو په دې مزار باندې مشاعره وشوله. البته دا حال د هغې نه پس بند پروت دی، ځکه چې اوس دلته کلیزو مشاعرو هغه روایت چې دی هغه ختم شوی دی. او د دې حال نه پس مو اوس ورولو د رحمان بابا مزار ته. هغه درته د دننه ښایو. راځئ نو چې وګورو رحمان بابا مزار. زستا درد په هزار درمان ورنکړم، دانستا با دغه سود پزیان ورنکړم. پر رحمان داستا دلبو میں حرام دی، پر رحمان داستا دلبو میں حرام دی. سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکړم. دا د رحمان بابا سلی دی. په کم لاس چې زه د مزار ولاړم، دغه برخه د سړو دپاره ده، د خپلو مرادونو پوره کولو دپاره دلته راځي، عقیدت وړاندې کوي، دعاګانې غواړي. او د مزار په هغه طرف باندې زنانه چې کوم زایرین راځي هغوی دغلته سبقونه وایي، دعاګانې غواړي او خپل عقیدت ښکاره کوي. زما نوم ګل پاچا د کوم ځای نه راغلی؟ او دورې رول نه راغلی. 40 کاله کېږي چې زه د سلام او روضې ته راځم، دوا ورته کوم او د ده صفت دا خلک راځي او دا یو ښه سړی تېر شوی او موږ او ستاسې په دین مذهب کې دا چې د ښو سړو ناستی په کار دی او نه تېڅو غواړو او دا ورکوو چې خدای ته وبخښي، ښه ژوند یې تېر کړی. موږ په دې حمل هر وخت را روان یو. 4-5 میاشتې شو چې زه راځم د شب قدر نه زیارت له راځم، دوا کوم او خدای پاک مې روغ کړي. بیمار یم، د الله د سوال کوم خدای پاک مې روغ کړي. د ګرځېدو نه یم، ګرځېدو نه پاتې. اوس چې مونږ دې مزار باندې ولاړ یو، نو مونږ سره په څنګ کې جومات دی. په دې جومات کې به اوس لږه شیبه وروسته د جمعې لمونځ کېږي، خو د هغې نه مخکې هم یو سناهوان لګیا دی
هغه د رحمان بابا شعرونه په منبر باندې وای په ترنم کې، نو هغه به هم درته اورو. کتونکو اوریدونکو د پښتو ژبې یو ډېر ښه ولسي شاعر چې په خپله په تېرو وختونو کې د ریډیو نه د فلم نه سندرې هم ویلي دي، ګلزاده کوثر، زمونږ خوش نصیبي ده چې هغه هم دا وخت د بابا په مزار باندې موجود دی. ګلزاده صاحب ستړي مه شئ. الله مو روغ لري جی، خوشحاله اوسئ. څنګه راغلي وای د بابا مزار ته؟ بابا مزار ته خو تقریبا وایي چې 13 کال نه زه راځم او د ګلبار نه به راتلم که نه، او اوس چې دی نو شکر دی اوس د ده ملنګي خدای راکړی م، دلته مې ورسره جوخته جونګړه جوړه کړې په هغې کې پروت یم. دا راته ووایئ چې دلته خو به مخکې ډېر شاعران راتلل، مشاعرې به کېدې، اوس دغه سلسله ولاړه ده که نه اوس هم شاعران راځي مشاعرې کېږي؟ یاره لکه څنګه چې پخوا کېده دا مطلب زموږ دا ولسي خلک چې څومره به ټول دلته راته په ځمکه په خاوره به هم سره خیبره پرېږدی د خدای وبخي، په دې خاوره کې به هم سره ناست په هدیره کې. شکر دی اوس خو کمپلیکس جوړ شو، ښه مزیدار وادره که نه، نو یو خو دا چې دی کې څه پروګرامونه کومه دماکه وشوله، دماکې نه پس بیا داسې خاص پروګرامونه نه دي شوي. زایرین چې کوم دي عقیدتمند د دغه پیښې نه پس د هغې په راتلو کې څه کمی شوی که نه همغه رنګ په مینه باندې راځي؟ نه شکر الحمدلله غیر چاپېره چې ولاړ دي دا ټول پتنګان دي د رحمان بابا. ګرانو مینوالو، راننوتو د رحمان بابا د مزار په احاطه کې دغه چمن ته، چېرته چې د رحمان بابا عقیدتمند زایرین راځي د لرې لرې علاقو نه، هغې دپاره ټیک ټاک د لنګر پروګرام وي. دا لنګر دی که د نږدې علاقو خلک وي او که د لرې، هغوی دلته راځي او امیر غریب ټول شتمن ناکسه ټول هم په دغه یو درستخان باندې کینی او لنګر خوري. همدغه رنګ بیا دلته په تیرو وختونو کې، اوس خو زه نه یم خبر، په تیرو وختونو کې به دلته د قوالۍ ډېر ښه محفلونه کېدل، د رباب منګي ټولګي به و، هغې ته به د وخت نومیالي سندرغاړي شوقیه فنکاران هغوی به راتلل، د رباب سره به یې د منګي سره به یې د بابا کلامونه په خپلو خوږو اوازونو کې ویل، او دغې ته به د خلکو یو رش جوړو، یو مینه به وه چې څنګه به د جمعې مونځ وشو، هر سړي به کوشش کولو چې د رحمان بابا مزار ته ځان ورسوي او د قوالۍ د دغه محفلونو نه خوند واخلي. څنګه چې مې په خپلو خبرو کې لږ شیبه وړاندې وویل چې دلته به د هرې جمعې په ورځ د مونځ نه پس د قوالۍ یا د سما محفل جوړېدو. اوس دغه سلسله چونکې تم شوې ده او یوازې د جمعې په شپه باندې د قوالۍ یا د سما محفلونه جوړیږي، خو د بابا په مزار باندې د هغه داسې بله عقیدتمندي چې دی د رحمان بابا کلام په ترنم کې وایي، خلک راځي د هغې نه محظوظ کېږي، خوند ترې اخلي. شاهجان صاحب دلته موجود وي، اکثر د دې له خدای پاک ډېر ښایسته اواز ورکړی، دوی د بابا کلام وایي، نو د دې نه به د بابا کلام په ترنم کې واورو. شاهجان صاحب که یو کلام راته ترنم کې وایي د بابا. دا غیار دے دا اغیارا دا غل دے
داغه خار داغه ګل دی داغه خار دی دا منصور دی داغه دار داغه یار دی دا اغیارا داغه ګل دی داغه خار دا رکیب دی دا ابیب دی داغه گنج دی داغه مار دا رکیب دی دا ابیب دی داغه گنج دی داغه مار داغه یار دی دا اغیارا داغه ګل دی داغه خار د رحمان په شقای کې سترګې وشوي د رحمان په شقای کې سترګې وشوي چې څوک وایي عاشق ړوند دی هغه خوار شه. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.